الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقرآن کریم کی دا اللہ عز وجل ارشاد دی یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دي فرض کړی سوی د پرتاسی باندې روژه نیول لکه څنګه چې دغه روژه فرض کړی سوی او پر هغه قومونو او امتونو باندې چې تر تاسې مخکې تیر سوي دي لعلکم تتقون. د روژې د نیولو مقصد دا دی چې په تاسې کې تقوا راسي، په تاسې کې تقوا راسي. دا 11 میاشتې چې مو کوم ګناهونه او خطاوې او معصیتونه کړي دي دا به په دغه مقدس او مبارکه میاشت کې د بینه ولاړ سي. هغه د تقوا جلو چې موږ د لاسه ورکړي وو د روژې په ذریعه سره بېرته زموږ لاس ته راځي. روژه د دین اسلام یو اهم رکن دی. بنی الاسلام علی 5. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام بنیاد یا د اسلام تعمیر چې دی هغه پر 5 شانو: شهادت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، یو شاهدی ادا کول چې الله عز وجل یو دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، و اقام الصلاه، المنځ قائمول، و ایتاء الزکاه، زکات ورکول، و صوم رمضان، رمضان المبارک د میاشتې روزي نیول، والحج او دا غرکم د حج مقدسه فریضه ادا کول. په احادیث مبارکو کې د روژې ډېر فضایل و مناقب او اجرونه راغلي. د الله عز وجل په نیز د روژاتي ډېره لویه مرتبه او درجه ده. څوک چې د رمضان المبارک روژې د سستي او ټنبلي او کهلي د وجې نه نیسي، کوم شرعي عذر هم نه لري، داسې کس سخت ګناهکار دی. د داسې شخص و دین ته نقصان و تاوان رسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د روژې د مبارکې میاشتې روژې ونیولې د ایمان په حالت کې و احتسابا په نیت د ثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکنی کوچنی او صغیره گناهونه به ټول معاف شي. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د روژې د میاشتې تراویح وکړلې، د شپې عبادت وکړي، الله عز وجل به ټول ګناهونه ورته وبخشي، که مخکني دي که وروستني دي. دا شان دی د روژې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د روژاتي شخص د خولې بوی د الله عز وجل په نیز تر مشکو هم بهتره دی. د روژاتي شخص د خولې بوی چې دی د الله عز وجل په نیز د مشکو تر خوشبویي هم زیات خوښ دی. په یو روایت کې راځي چې د روژاتیانو دپاره به د قیامت په ورځ تر عرش لاندې یو سرخان هوار شي. د روژاتیانو دپاره به د قیامت په ورځ د عرش تر سوري لاندې یو سرخان هوار شي. روژه نیونکو کسان به دې سرخان ته کښېني، ډوډۍ به خوري. نور خلک به په حساب کې راګیر وي. خلک به پوښتنه وکړي چې دا څنګه کسان دي، دا څوک دي دا خلک چې خوراکو چې شکي او موږ په حساب کې راګیري، دا نازولي بیا څوک دي، دا اولیاء الله بیا څوک دي؟ جواب ورکړي چې دا هغه کسان دي چې روژې نیولې او تاسې روژې نه نیولې. نو روژه خو لوی عبادت دی. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د روژاتي شخص خوب عبادت دی او د روژاتي کس خاموشي تسبیحات دي. یعنی روژاتي شخص که خاموش هم پاتې سي بیا هم الله عز وجل د تسبیح ویلو ثواب ورکوي. عمل یې الله عز وجل ورته، یعنی د روژاتي د اعمالو ثواب نسبت د نور ورځو و ثواب ته زیات دی. من ادى فریضة فيه كان كمن ادى 70 فریضة.
چا چې یو فرض د روژې په میاشت کې ادا کړي لکه اویا فرض چې وکړي. ومن ادى فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. چا چې د رمضان المبارک په میاشت کې یو نفلي عمل ترسره کړي نو الله عز وجل دغه نفلي عمل په مقابل کې د فرضي ثواب ورکوي. الله عز وجل د روژاتي شخص دعاګانې قبلوي. الله عز وجل د روژاتي شخص ګناهونه بخښي. نو الله عز وجل دې موږ تاسو ته د نیولو او عزت کولو احترام کولو او د روژې د تقدس ساتلو توفیق را نصیب کړي. صدق النبي صلی الله علیه وسلم.